اسچو د خپل دغه شاته د کوارټر شاته سترګې ول وتړلې او سلور ډزې په خپو باندې شته هغه د خپو نه مازوره شه دغه د ګونټو سترګې الوتې دي. ای سای اجمل زرین آباد نه خلاص شوله زما رورم په دې خپل زخمی شو او دا تانادار په خپلم د سلیک سرګیر غونته کې د سرمنی زخمی شوله. تانه د زبدل ته پریاد ورم دا اجرت خانه خونه ده پدې کې دا یو کس نشو ده مخکې پدې کې ماشوم چانو قتل کړی شو ابل ورځ دی چې یو ماشومه د سکول ماشومه تختولې شوې ده په لس کسه باندې خلکو چانو شرمولې ده لس ورځې ساتلې ده واپس راوستې مور پلار ته په کوڅه کې پریښې ده 80 لک روپۍ راغلي په شرګړ تاڼه کې خوړلې شوې دي اصل مدعي ته لاس نه اچول کېږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما خوږو عزتمندو زما نوم پیاز دی زه د ممتاز ویما او د دې اکرم کلی اوسیدونکی ما چې د شیرګل ضلع مردان سره تعلق ساتي. بیګا دې ځای کې زمونږ د کوڅې مخې ته یو وقوعه وشوله چې هغې کې زما رور دغه ځای کې به چېرته کې ځان له سګرټ میګرټ یا چېرته چرس مرس راخیستي د چرسو نشه کوي نور داسې هېڅ نه غل دی نه ډاکو دی نه شکمار دی. د رات د زرین آباد والا پولیس والا ورپسې په دې ځای کې د ایجنسۍ په حدودو کې چې د کوپر تاڼې ایریا د بدرګۍ سره راځي په هغې کې د روډ د پاسه لاس هغه ته ور واچو هغه څه تمانچه وه زمونږ لږې مسلې دي موږ دې تاڼې ته ورغلي مو د هغې موږ سره ویډیوګانې موجود دي زمونږ خپل یو خوری دی چې موږ له دمکیانې راکوي او موږ له د قتلولو دمکیانې راکړي دي په بای میډیا یې راکړي موږ سره ویډیوګانې موجود دي د هغې لوجې د هغې له کبله چې نو موږ ځان سره پټه تمانچه او دغه ساتو دلته م روزګار دی دا مخامخ زما د کباړ روزګار دی ټول مې پکې راکشران رونه او ریرونه ناست دي. وروره موږ په دې ځای کې ناست دوی بیګا په دغه ځای کې هلک سره لاس ولګول او زورونه او تمانچې ته اخیستل هغه هم تمانچه نه ورکوله تمانچه د تاڼهدار د اجمل نه ای سای اجمل زرین آباد نه خلاصه شوله زما رورم په دې خپل زخمی شو او دا تاڼهدار په خپلم د سلیک سرګیر غونته کې د سرمنی زخمی شوله. پس د هغې نه دوی نه موږ تعلق وښودو نه موږ ته دغه وښوده موږ خو دلته په دې خپل روزګار کې زه په کلي کې هم نه زما د کشران رونه دوی ورته چې هلکه ودرېږه څه چلو شو خو دوی موږ ته نه بریک واخیست او نه په موږ باندې چیانو سچروت خراب کو هلکې یوړو تاڼې ته چې یوړو هلته یې پې سره د خوږو راایښي دي ویښتې تې شوکولي دي ږیرې تې ایستې ده د پاسه چیانو سلور ډزه ښایسته سچو په خپله بذات خود د خپل کوارټر شاته سلور ډزه په خپو باندې ایشتی دی. زما د ټول اعلی حکام نه خاص کر سهیل اپریدي صاحب وزیر اعلی صاحب کے پی کے آئی جی کے پی کے او آر پی او ډي پی او صاحب دې ټولو ته زما دا خواست دی زما التجا ده موږ ډېر غریبانان خلک یې مزدورکار دي ځکه خپله مزدوري کوو دا اهلیان علاقه ما سره دا ټول ولاړ دي دا د دې خبرې ګواهان دي چې الحمدلله موږ د چا لاس ته غوام نه ده پاسولي خپله مزدوري کوو دوی زموږ سره داسې چلو کو بیګای زما رور په دې ځای کې یو ډز ویشته د دې ځای نه چې تاڼې ته بوتو هلته کې چیانو سلور ډزه اسچو د خپل دغه شاته د کوارټر شاته سترګې ول وتړلې او سلور ډزې په خپو باندې ایشتې هغه د خپو نه مازوره شه د هغه د ګونټو سترګې الوتې دي. زه دا وایم زما حکومت ته دا خواست دی زه دا خبره کومه د دې ټولو عوامو په مخ کې چې یاره د تحفظ په ځای کې د امن په ځای کې زما د پوست په ځای کې یو زما محافظ را لګي او زما بچې بیخي بې بدې نه ډاکو دی نه غل دی نه شکمار دی نه زناکار دی یو شی نه صرف واحد یو د چرسو نشه کوي دوی سلور ډزې ایشتی دی دوی نن بیان جاری کړی چې کنه د منشیات پروش دی دا ټول علاقه دا دی ولاړه ده د دې کیمرې مخې ته دی ووایي د خدای دپاره دی ووایي چې که زما د رور چېرته کې د 500 روپو چرس هم چاله ورکړي او خرڅ کړي زه په ورځ د قیامت ذمهوار یم بلکل دی چانو جیل ته مولیږي موږ پې ورسره په هغه ټایم باندې هم چانو صلاح موږ دوی ته مو ویلې چې بهی ښه وشو چې زه مطلب تاڼهدار بچ دی موږ د دې خبر نه چې بهی لکه که تاڼهدار لګېدلی وي هغه خو نیم منټلی ډسټرب دی د هغه دماغ کار نه کوي لکه بیمار دی دوی لاس ورچولی موږ شکر په دې خبرې چې یار د تاڼهدار چانو وران نه دی لګېدلی یا بل څه نري شوي دوی دغه شان چلو کو زما هلکې چانو اسپتال ته بیګا د شپې په خپل گاډي کې په پرایویټ گاډي کې رتخبیا پورې وړی به یې ول هلته کې امبولینس راغوښتی دی 11-22 دی لکه د مردارې په شان وریشتی دی دا خو آخر انسانیت دی تړلې د تړلي سپي باندې هم څوک ډز نه کوي دا زموږ د پښتو د اسلام د معاشرې دا یو رودات دی چې په تړلي سپي هم څوک ډز نه کوي د زما په انسان باندې په تاڼه کې په زنځیرونو کې بند تا په پرچه وکړه موږ درته ویلي چې موږ در سره پې رضایي ویلېږه جیل ته پروت دي د هغې باوجود
سلور ډزې چې نو زما ورور رشته دی په څه خبرې ایشتی دی زه صرف د دې یوې خبرې مطالبه کوم د دې ټول اعلی حکام نه زما دا سوال دی د سهیل اپریدي صاحب ته مې دا سوال دی موږ ډېر عجزه یو موږ ډېر کمزور یو موږ د دې خبرو واله نه زما آی جی صاحب ته دا خواست دی زما آر پی او صاحب ته مردان زما ډي پی او صاحب ته چې په دې کې دی مهرباني وکړي جوډیشلي انکوایري دی مقرر کړی شي او د دې خلاف دی بالکل دا کم کسان چې په دې کې ښایسته ایس ایچ او دی د تاڼه شیرګړ زاید خان تاڼهدار دی د زرین آباد د چوکۍ اجمل خان د زرین آباد د چوکۍ تاڼهدار دی دوی دواړه بېګا راغلي دي دوی په دلته ډس کړی دی زخمي کړی دی ایشتی دی او ایس ایچ او هلته کې څلور ډزه د خپل کوارټر شاته سترګې ولې تړلې دي ویشتی دی زما دا خواست دی زما دا سوال دی زما د التجا ده چې بی مال د چنو انکوایري وکړلی شي که زما د ورور کې څه ګناه څه قصوري بالکل بېشکه لا شک من ذلک جیل ته دی ولیږي ورپسې سخته پرچه وکړي خو که نه د ده څه قصور نه نو دا خو زما تاڼه ده زه به دلته فریاد وړم دا اجرت خانه خو نه ده په دې کې دا یو کیس نه شو دا مخکې په دې کې ماشوم چې نو قتل کړی شو بله ورځ دې ځای کې یو ماشومه د سکول ماشومه تختولی شوې ده په 10 کسه باندې خلکو چې نو شرمولې ده 10 ورځې ساتلې ده واپس یې راوستې مور و پلار ته په کوڅه کې پرېښې ده 80 لکه روپۍ راغلي دي په شرګړ تاڼه کې خوړلی شوي دي اصل مدعي ته لاس نه اچول کېږي غریب ما سره په دې منډی کې 4 کاله کار کړی مزدور دی د خدای تعالی د رزق دره کې نه لګي هغه پکې چې نو 10 ورځې په دغه په چوکۍ کې سسوبي په چوکۍ کې پټ ساتلی اندامونه ولې یو کړي دي اوس یې جیل ته لیږلی دی اوس یې ماشومه چې بې ګناه بې قصوره غریبه پلار یې د لوډینګ کار کوي هغې چا نو د هغه ځای نه راوستې ده او په د مور و پلار نه را جدا کړې ده په دارالمان کې جمع کړې ده د هغې خلاف کاروایي کېږي د ظالم خلاف کاروایي نه کېږي زما دا خواست دی زما دا سوال دی زما دا التجا ده چې بی د دې خلاف د کاروایي وشي که نه دا قانون داسي دا د ملک قانون یا بدل شوی خو موږ ته دې وویلی شي که نه چېرې قانون نه بدل شوی دا د اسلامي او د پاکستان یو نظام دی زه د دې ملک سټیزن یم زه د دې ځای هر قانون منم د دې هر قانون د لاندې ټیم تېروم هر طرف ته چې نو خپل سایډ کوم بی ما لرې د دې جواز راکړی شي چې بی زما ورور په تاڼه کې دننه د محفوظ ځای کې څنګه چې نو لګي په څه خبره ایستلی کېږي د دې خبرې د ماته جواز د دې خبرې د جوډیشل انکوایري وشي زما سوال دی زما التجا ده د دې خلکو خلاف د کاروایانې وشي دا اجرتیان دي د پولیس ډپارټ نه ختم کړی شي سر دا اجرتیان دي د پولیس ډپارټ نه ختم کړلی شي دوی د پولیس په جامه باندې د ډپارټ په جامه باندې یو بدنما داغ دی د دوی خلاف دی دا ماتل نه سرماتل نه دا د بیخي برخاست کړی شو دا د کورونو ته ولېږلی شي دا خلک دا خو نن دا وجني بل ورځ بل وجو سبا بل وجني بل ورځ بل وجني اخر د دې سر به کم خوا وځي دا خو یاغستان نه دی دا خو پاکستان دی او نس افغانستان دی چې یاره لا قانونیت ته به چې چا څه وکړه هغه وشو نه وروره که دا وطن د قانوني زما خپل قانون ته زما خپل ریاست ته دا سوال دی دا منت کوم دا زاری کوم په التجا ویم چې زما د ماشوم د تپوس وکړی شي زما د بچري تپوس وکړی شي چې د زما په تړلي بچي باندې څلور ډزه څنګه کړی د پښپو باندې شته د خپو نه معذور راکړه پرون زما چوټي وکړه د پوسټ آفیس کې ملازم بدرا کې نو زما راترز وی چې کوم دی علي رضا زه روډ کې ویدم نو زه موټر سایکل باندې ځان سره راو کېنولم نو چې کلي ته کله موږ راورسېدلو نو زه دې څنګه کوشم په دغه ټایم کې یو ګاډی ودرېد کې پولیس والو نو دته منډه کړله د دیور پسې شوله د یو تاڼهدار صاحب دی نو هغه شاته کالر نه ونیوه خو دته ځان د خلاصولو کوشش کوه په دې دوران کې هغه د خپل کور طرف ته دا ګلۍ د لاره دې طرف ته کوشش کوه د تېښتې په دغه دوران کې بیا د صرف د 2 ډزو فایرنګ اواز راغی د 2 ډزو فایرنګ اواز راغی بیا چې موږ ورمنډه کړله او موږ دغه شو نور پولیس والم راله نو علي رضا یو ډز پرې پنجه لګېدلې وه او دا دغه چې کوم دی دا ایس آی صاحب دی په دې سپینه باندې یو ډز لګېدلی وه بس بیا دوی ګاډي ته واچول او بیا دوی لاړل او دا ایریا د جنسۍ د کوپر د تاڼې ایریا دا سړی ګواه دی بدرګه روډ باندې بدرګه روډ باندې دا د دې پرچا د کوپر د تاڼې د په دې باندې حدبراري معلومه شوې ده د رات او د ایجنسۍ ایسیګان ډي سیګان دا ټول راغلي زه به انشاءالله چې د ایجنسۍ ډي سی صاحب لمزم چې تاسو راشئ سر خپله حدبراري چې نو موږ ته معلومه کوي موږ ته وښایي دا پرچا د کوپر د چوکۍ حقو دوی د شرګړ په رات چوکۍ کې کړې ده نو زما دا خواست دی چې بی د دې انکوایري دي د ایجنسۍ د سایډه موشي چې د دې حد برابري معلومه شو د درات والا ته د خپل حد وخی چې به ستا دا حد دلته ستا پرچه کیږي دلته ته سړی ته لاس اچولی شو دلته نه شي اچولی دا خو زمونږ علاقه ده دا خو
واړه واړه لکان دي خو دا معاشره دی ځکه په ایجنسۍ کې زمونږ دا ټول کم از کم 10-15 هزار دندې روانې دي د آیسو د چرسونو زمونږ نسل در نسل چانو ماشومان تباه کېږي روان دي دوی د دندو والا نه نیسي د دندو والا نه خوراکې کوي خو د سکلو والا راټینګي په ګریوانونو کې ورته ګوتې اچولي کورونو کې شرمۍ په څلور ډزې په خپو ولي لکه دا کم قانون نه دا خو لا قانونیت دی دا خو قانون نه دی نه دا د ریاست پاکستان قانون دی